زناور داسې چې هغوی ته یعنې حیض بیماري ده، کومه چې ماهواري بیماري دا نه راځي. سړی شک کوي چې دا کم زناور دي چې داسې زناورو ته بیماري د حیض یعنې ماهواري بیماري نه راځي. حیات الحیوان کې خو نورم څه ذکر کړي دي، خو لیکن څه پکې داسې هغې کې یو انسان دی چې دې څلور قسمه څیزونه داسې که نه چې هغو ته دا بیماري راځي، دا د حیض بیماري، ماهواري بیماري چې ته موږ کومه وایو، په هغې کې یو انسان دی چې ده ته ماهواري بیماري راځي، یعنې زنانه شو. او بیا د هغې خپل احکامات دي ورونو، د هر زنانه له هغې احکامات پېژندل پکار دي. دویم بجور ته وایي ګورکنده، دا یو زناور دی چې هغې باندې هم دا بیماري راځي. او دریم نمبر خرګوش دی، دا موږ او تاسو چې ته سوی وایو، په دې باندې هم داسې بیماري راځي. او څلورم نمبر خاپیرک دی چې د خاپیرک باندې هم دا قسم بیماري راځي. عزتمندو، نو دا څواسې دغه مې ورکړل یو ټاپکونه چې دا څلور قسمه زناور داسې دي چې په دې باندې ماهواري بیماري راځي. نو دغه ماهواري بیماري خو د انسان دپاره خپل حقوق دي، نور خو زناور دي، او د انسانانو په هغه بیمارۍ کې د هغې حقوق او د هغې چې کوم احکامات رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، قرآن ښودلي دي، ورونو هغې زده کول او یا زنانو ته ښودل دا فرض دي زموږ او ستاسو. نو الله دې د هغې د زده کولو توفیق او طاقت را نصیب کړي.